سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما د افغانستان په څیر د کالیفورنیا د ایالات د لوس انجلس په ښار کې هم یو شمېر افغانان نوی کال یا نوروز د سمنک په میلې لمانځي. افغانان لکه د نړۍ 190 میلیونه نور انسانان د نوي کال په مناسبت خپل کورونه پاکوي، نوې جامې اغوندي، ملمانه راغواړي او ډول ډول خوراکونه، څښاکونه او میوې چمتو کوي. د ملمنو له جملې څخه اغلې زیبا نګهت ګردیزی وویل: موږ نن شپه د سمنک د میلې لپاره دلته اسد سخي فرهاد او نوریه جانې رابللي یم. دا دوهم کال دی چې موږ په دې میله کې ګډون کوو. زه ډېره خوشحاله یم او سمنک زما ډېر خوښیږي. موږ د دې میلې په ذریعه د تېر ژوند یادونه ژوندي ساتو. یوې بلې ملمنې اغلې ملکې صدیق وویل: زه د نوي کال د سمنک دې میلې ته د دې لپاره راغلی یم چې زه د سمنک یو څو تیغنې وشکوم. دا په دې خاطر چې زموږ خلک باور لري چې د سمنک د تیغنو په شکولو سره د انسان د زړه مراد حاصلیږي. زما ارمان دا دی چې زموږ په هیواد کې خدای پاک سوله او آرامي راولي. ښاغلی اسد سخي فرهاد چې شاوخوا 45 کاله کېږي چې په امریکې کې ژوند کوي، له تیر کال څخه را په دې خوا د افغانستان د نوي کال یا د نوروز جشن له خپلو افغاني دوستانو سره د سمنک د میلې په جوړولو لمانځي. نن شپه ما خپلو دوستانو ته زحمت ورکړی دی چې ما کره راشي، ځوانان او پیغلې د افغانستان له عنعناتو څخه خبر شي. دا دویم کال دی چې زه د سمنک په جوړولو سره د نوروز میله له دوستانو سره یو ځای لمانځم. دا یوه کلتوري شپه ده چې موږ ورته ډول ډول افغاني خواړه تیاروو، شعرونه پکې وایو او موسیقي هم پکې اورو. اغلې قربانې نوري فرهاد د سمنک د میلې د لمانځلو لپاره له سمنک څخه سربیره ډول ډول افغاني خواړه پاخه کړي دي. دا وایي: ما له سمنک څخه علاوه سابه، غوښه، پلاو، چلاو او ځینې نور خوراکونه چې زموږ خلک یې د نوي کال په مناسبت پخوي تیار کړي دي. د سمنک دا د میلې شپه د خوراکونو، میوو، څښاکونو په خوړلو، د شعرونو په ویلو او سندرو په اورېدلو سره پای ته ورسېدله. د سمنک میله د خوښۍ، ساتیرۍ او د نوي هیلو لرلو او د هغو اسرو د ترلاسه کولو ولسي میله ده چې افغانان هر چیرې خوشحالۍ، نیکمرغۍ او یووالي ته رابولي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، لوس انجلس.